اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې مونږ مړه شو خاورې شو نو آیا مونږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. دغه خلک چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنې کافران وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې یې نازله نه کړی شوه؟ تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله د هرې حاملې د ګیډې نه خبر دی. څه چې په هغې کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده. هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی. هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی. له تاسې نه کوم څوک په زوره وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترږمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شانته دي. د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا په وسیله نشي کېدی. نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي.